دا قصه د یو داسې سړي ده چې هغه د دنیا له ټولو نه خطرناک برفیله غر کې د 24 غنټو نه ځوړند وي او د ریسکیو ټیم دغه د بچکولو دپاره راغلی وي چې هغه یو څو میټر لرې وي او آیا دا کس په بچ کې او که نه کهاني تر اخره پورې وګورئ. د کهانۍ شروعات کیږي د کال 1936 نه چې په برلین کې حکومت د نورو ملکونو نه غر ختلو والا راغوستی وي چې د ایګر نومي غر څوکې ته به دې خیږي او کم سړي چې دا میشن پوره کو نو هغه به موږ چیمپئن ګڼو او ډېر انعامات به ورکوو او د ملکونو نه ډېر خلک راغلل چې په دې مقابله کې حصه واخلي چې په هغې کې یو دوه وروریان انډي او ټوني وي او دوی په ختلو کې ډېر ځوانان ښکاري خو هغې په دې کم عمر کې د غر څوکو ته ختلي دي او په هغې کې خپلې جنډې لګولي دي او هغې په سایکل باندې 200 کیلومتره لار ووهي او هغه غر ته راورسي چې هلته ډېر ماهرین راغلي وي او هغې دوربینونه لاس کې نیولي او تیار وي او د دې غر چړایي بالکل سیده وي نو دې دواړو وروریانو په 10 ورځو کې ځان له لار اوښکله او هغې سره سره هغې په لار کې څه اوزار او د خوراک سامان کیدي چې د ضرورت په وخت کې پکار راشي او اخر کار د یو شپې نه دوی په دې غر باندې ختل شروع کی او چې څنګه ورځ شي نو دغسې نور کلاړیان هم په دې غر باندې تیزۍ سره بره روان وي او هغې سره سره د مشکلاتو شروعات شروع شي او اوس ټوني د پړي تړلو دپاره یو میخ په کاڼي کې ټکوخي چې دې کې اچانک څه کاڼي ښکته پریوځي نو انډي ډایرکټ د اواز واوري او هغه ته ځان بچ کی خو دا کاڼي سیده د هنري په سر باندې ور پریوځي او هنري د آسټریلین یو کلاړي و چې دې کاڼي لګېدو سره د هغه د سر نه وینه روانه شي چې دا وګوري نو یو ایډي نوم کلاړي دله راشي او ورته ووایي چې ته زر لاندې لاړ شه چې تا له علاج وکړي خو هنري وی چې نه او هغه هار منلو والا نه ولې چې هغه د آسټرالیا د آرمي طرف نه راغلی و د دې د وجې هغه ښکته تلو والا نه او هغه ډېرې جذبې سره بره ختل شروع کی او بل خوا ټوني او انډي هغې چې 2800 میټر بره وخیږي نو هغې اوس بره غر ته وګوري نو هغې اوس وایي چې دا باقي غر خو بیخي سیده دی او دې باندې بره ختل ناممکنه دي او دې سره انډي یو بله خطرناکه لار روباسي او هغه وایي چې زه به دې پړي پسې ځوړند شم او د دې په ذریعه باندې زه به د دې غر دې بل طرف ته واوړم حالانکه دا کار کول ډېر زیات خطرناک وي ولې چې دی به دې پړي پسې ځوړند دي او لار به روباسي او که لږه اخوا دېخوا وشو نو دی سیده ښکته پرېوتی شي خو دلته ښه خبره دا وه چې انډي یو ماهر او هغه د خپل کار انجام ته ورسوي او دې بل سایډ ته وړي او پړې وتړي چې دې سره ونیو د دې پړي په مدد باندې دې بل سایډ ته راوړي او هغې هنري او انډي له اجازت ورکړي چې دې پړي په ذریعه باندې دې خوا راواوړي او دوی اوس یو خپل ګروپ جوړ کړي خو دې دوران کې د دې دواړو وروریانو په منځ کې بحث شروع شي دلته انډي وایي چې دا پړی به د دې ځای نه لرې کړو نو ټوني ورته وایي که موږ دوباره راځو نو د دې پړي په مدد باندې بیا اخوا واوړو نو دلته ورته انډي وایي چې موږ به ضرور د دې غر دې څوکې ته خیږو او دلته دوی دا پړی روباسي خو دا غلطي د دې دپاره څومره مشکل پیدا کولی شي دا به موږ ته مخکې پته لګي خیر د پړي اغشتو نه پس دوی باندې شپه شي او د شپې 8 بجې وي او دوی 3100 میټر دې غر باندې ختلي وي او دوی اوس د ور یو دیوال ته ورورسي او د پلان په مطابق دوی به شپه دلته تیروي او که دوی شپه دلته تیره کړه نو چې څنګه سبا شو نو دوی به د غر څوکې ته وخیږي او چې اوس څنګه سبا شي او دوی اخوا دېخوا وګوري نو هر طرف ته دون وي او دلته انډي پوه شي چې په راروان وخت کې طوفان راتلو والا دی او دوی اوس تورن خپل سفر کې مخکې تلو فیصله وکړي او تلو په دوران کې انډي څه وویني او هغه ته دا لګي چې دا به یو بیګ وي او هغه ټوني ته آواز وکړي او د اوره کنستل شروع کړي خو دا بیګ نه بلکې د کلاړي یو لاش وي او هغه کیدای شي د دې نه مخکې روان شوي وي د دې د وجې هغه په دې وره کې ګیر شوي وي او د خپلې زندګۍ نه لاس ووینځو او دغه دوران کې هنري او ایډي ورله راورسي او اوس دوی دا فیصله وکړي او اوس دوی دا لاش ښکته خطا کړي او ډېر په خفګان سره مخکې روان شي او زر 3350 میټر لاره دی ووایي او اوس دوی ته په دې چړایه کې ختل نوره مشکل شي نو دوی اوس د یو بل بچکولو دپاره د یو بل پړو پسې ځان وتړي خو دا تار چې کوم ځای کې تړلی شوي وي د دې د وجې مشکلات راتلو والا دي او یو ورځ مخکې هنري چې په کاڼي په سر لګېدلی و د هغې زخم د وجې هغه ډېر تکلیف کې و او اوس دا څلور واڼه یو تار سره تړلی شوي دي او اوس دوی مخکې ختو والا وي چې دې کې د هنري لاس سلیپ شي او هغه سیده ښکته پرېوتو والا وي او هغه سره ایډ امپروزي خو هغې یو بل پسې ځان تړلي نو دې سره ایډي ځوړند شي او غورځېدو سره د هنري خپه په یو کاڼي کې ګیره شي او دې سره د ایډي پړې د هنري پړې سره تړلې شوي وي نو چې ایډي د راختو کوشش کوي د هغې ټول زور هنري له ورځي چې دې سره د هنري دا خپه کږه شي او ماته شي او اوس دې څلور واڼو له په یو ځای ختل ناممکنه شو او انډي او ټوني سره دوه لارې وي یا خو به دی دواړه پرېږدي او خپل منزل طرف ته به روانېږي او یا به دې دواړو سره ښکته کوزېږي او د هنري علاج وکړي نو دلته ورته انډي وویل چې موږ له پکار دی چې مخکې روان شو او موږ یو څو میټر د خپل منزل نه لرې یو او که موږ دغه ځای ته ورسېدو نو په ټوله دنیا کې به موږ مشهور شو زموږ نوم به نو دلته ورته ټوني وویل چې موږ داسې نشو کولی خپل ملګري څنګه په مشکل کې پرېږدو نو د دې دواړو منځ کې ډېر زیات بحث وشي خو آخر کار اوس دوی د ښکته تلو فیصله وکړي او اوس د داسې سیده چړایۍ نه ښکته کوزېدل بره ختو نه زیات مشکله دي او دوی اوس یو قدم ډېرې یرې سره اخلي او په دې کې اچانک په دوی باندې برفیله طوفان راشي چې د دوی دپاره ړقېدل هم مشکله شو او دوی یو څو میټر ښکته لاړل او زر اوس تیاره شوه او دوی 3170 میټر چړایۍ باندې ودرېږي او دوی
دوی سوي چې دا شپه به موږ دلته تیرو او دوی سره د خوراک سامان هم ختم شوی دی او بل خو دا څلورونه بهوشه کېدو والا وو او بل طرف ته موسم هم ډیر زیات خرابېدو والا دی. خیر اوس سحر شي او دوی ډیر مشقت او مهنت سره هغه ځای ته راورسي چې کوم ځای باندې دوی د دې تار په ذریعه باندې راوړېدلي او د انډي د فیصلې د وجې دوی به د تار په ذریعه باندې اخوا نشي اوړېدی ولې چې انډي وی چې دغه پړې راوباسي. خو اوس انډي دوباره فیصله وکړي او هغه دا پړې وتړي او د پړې په ذریعه باندې به اخوا وړي. خو هغه طرف ته غر چې وو هغه ټول په واوره کې پټ شوی او د ډیر مهنت نه پس هم هغه یو کاڼی ونه نیسي او اخر کار هغه ډیر زیات ستړي شي او د سره دوی چې په کومه لار راغلي په هغې باندې دوباره تلل ناممکن دي. اوس دوی دا فیصله وکړي چې موږ به سیده په دې غر باندې کوزیږو او په دې برفیله طوفان او یخنۍ کې دوی دا فیصله وکړي چې اول به موږ د خپل زخمی مرګري هنري کوز کو او د دې نه مخکې چې هنري کوشي دغه طرف ته د دې سره د واورو ټوکړې را روانې وي چې په هغه باندې را پریوزي او دې سره د انډي لاس هم سلیپ شي چې هغه مخکته پریوتو والا وي او انډي خپل پړې ایډي سره تړلې وي او دغه پریوتو سره ایډي بره طرف ته لاړ شي او دغه سره یو کاڼي سره ټکراو شي چې دې سره دغه په موقع باندې مرګ وشي او لږ وخت پس چې انډي په هوش کې راشي نو هغه پړې پسې ځوړن شوی وي او هغه بیا هم هار منلو والا نه وي او هغه وایي چې زه به بره خیجم او اوس چې انډي بره روخیږي نو هغه هلته وګوري چې ایډي مړ دی او هغه پرې ډېر زیات خفه شي خو هغه بره وخیږي او دلته اوس بل مصیبت راشي دوی چې کم تار کم سیخ پسې تړلی وي هغه سیخ هم اوس راوتو والا وي او د هغې د ډېر کوشش باوجود هم دا سیخ راوتو والا وي نو دې کې انډي پوه شي چې دا سیخ د دې څلور واړه بوج نشي برداشت کولی او هغه د خپل رور ټوني زندگی بچ کولو دپاره هغه دا پړې کټ کړي چې هغه سره د ایډي او هنري ښکته پریوزي او مړ شي او اوس په دې څلورو واړو کې صرف ټوني بچ شي او ټوني چې د خپل رور مرګ وویني نو هغه ډېر زیات په چغو چغو وجاړي خو دلته ورته ځان حفاظت هم ضروري دی هغه په دغه دوران کې یو بیگ روباسي او هغه به چې زه به دلته انتظار وکړم او دلته به ډډه ووهم خو اچانک ته هغه بیګ هم ښکته پریوزي او اوس ټوني ډېر زیات یېرې کې وي ولې چې هغه به د دې بیګه بغیر ژوندی پاتې نشي او زر هغه د ریسکیو ټیم والا आवाज ووري اصل کې ښکته ریپورټرانو ته دا احساس وشو چې کلاډیان ټول په مصیبت کې دي د دې د وجې هغې دا کسان د مصیبت نه ښکو دپاره یو ریسکیو ټیم ورولیږي او بل خوا د ریسکیو ټیم والا د ټوني اوازونه ووري چې هغه د مدد دپاره आवाज کوي خو د ډېر کوششونو نه پس هم دې برفیله طوفان دوی مخکې پرې نه ښودل او اوس د نه غوښتلو باوجود هم دې ریسکیو ټیم ټوني پرېښود او د هغه ځای نه واپس لاړل او اوس ټوني د دومره تکلیف او ډېر مشکلاتو باوجود هغه په دې برفیله او یخ غر کې شپه تېره کړي خو خوشقسمتۍ سره اوس سبا شي او موسم هم اوس ښه شوي وي نو دا ریسکیو ټیم دوباره فیصله وکړي د ټوني بچ کولو دپاره او هغې چې وګوري چې د دومره یخې هوا او د واورې د وجې ټوني د هغې باوجود هم ژوندی دی نو د هغې هوش والوزي او دلته دا ریسکیو ټیم والا خپل پلانینګ شروع کړي خو اوس په ټوني دوی دپاره لږ ښکته راکوزیږي خو دلته مشکله دا وه چې د ټوني پړی ډېر زیات اوږد نه و نو دلته ورته دا ریسکیو ټیم والا وایي چې ستا په خېټه باندې کم پړی تړلی شوي دي د هغې څلورې سیکه او د هغې په مدد باندې موږ له ځان راورسوه او کم خلک چې به غر ته ختل هغې به دا ټیکنیک کو ځان سره به زیاتي پړی وړو خو اوس دلته د دې یخنۍ د وجې د ټوني بدن کې طاقت نه وي خو هغه ډېره په مشکله باندې دا پړی خلاص کي او د هغې څلورې سیکي خو دلته اوس مشکله دا وه چې هغه دا پړی راښکته کي د هغې باوجود هم هغه دې ریسکیو ټیم ته نه رارسي او دې نه مخکې دا ریسکیو ټیم والا چې دا پړی ځان طرف ته راکاږي بل خوا ټوني په دې پړي باندې ښکته راکوزېدل شروع کړي دي او هغه اوس په رو باندې دې ریسکیو ټیم ته ځان رارسوي چې دغه دوران کې د دې تانبې په خوک کې دا تار چې کوم ځای کې تړلی شوی دی هغه اینښتو اوس ځله پکار چې دا پړی اوس پړ دي او د ریسکیو ټیم له ځان ورسوي خو د ټوني په بدن کې دومره طاقت نه وي چې هغه دا پړی اوس پړي ولې چې په دې خطرناک موسم کې هغه دومره مشکلات سامنا وکړه او د کمال حوصله وښوله خو اوس د ده په بدن کې بیخي دم نه وي او دغه دوران کې هغه په دې ریسکیو ټیم کې خپله ګرل فرینډ وویني او هغه د دې غرونو دې طرف ته وګوري او د یو سکون ساه واخلي او اخري ساګانې شروع کړي او دې سره د ایګر غر په تاریخ کې د ټوني مرګ یو دردناک مرګ جوړ شو چې دې سره دا کهاني ختمه شوه که ستاسو دا کهاني خوښه شوې نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ